السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مشتاق علم ستاسو ورور یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شوم. د دې ځوانانو سره یو ځای ولاړ ما غپ شپ راغلی دي. زه خپل یو ځای ته رالم، دوی راغونډ شول. خو دا ملګری چې کوم دی دا نعت خوان دی او ډېر ښایسته آواز دی، ماشاءالله ښایسته نعتونه چې کوم دی ریکارډ کوي. د دوی یو چینل دی په یوټیوب باندې، د نعتونو ګلدسته. غریب ورور دی زمونږ، خو څنګه چې زمونږ ملاتړي کړې ده، مرستیال هم ستا شوي، نو داسې به دله هم لاس ورکوئ او مخ په وړاندې بیا به وځئ د ده چینل چې کوم دی دا به ضرور وزټ کوئ او نورو ملګرو ته به م وایي چې د ده چینل سبسکرایب کړي. او غریب انسان دی نو چې مطلب خپل سکول خرچه اخراجات دغه نه برابرېږي او د چینل مخ په وړاندې شي. ډېره مننه جي. نن چې لالا ډېرې ښکلې او د کار خبرې وکړې، دا یو ښه ملګری دی زموږ او ښه ماشوم دی، ښکلی اواز الله ورکړی دی او دې کې ده ته به ډېره پیدا کېږي. تاسو ته د دې پته نشته خو ده ته به ډېره پیدا کېږي. یو غریب ملګری دی نو دا سبسکرایب کول لازمي، ځکه چې یو ثواب کار هم دی. دا پې نعتونه وایي، د چینل نوم دی د نعتونو ګلدسته او د ده نوم دی محمد الیاس. ټیک شو ګرانو کتونکو، سبا وکئ ضرور بیا څه کوئ سبسکرایب. ګرانو کتونکو یو خبره را یاده شوه، دا بل ملګری رانه هېر شوی، دا هم ډېر ښه نعت خوان دی، ډېر ښه نعتونه د ده سره ملګرتیا کې نعتونه وایي. د ده څه نوم دی؟ شکیل نعت خوان. نو دا هم ورسره دا چینل به ضرور سبسکرایب کوئ. لالا سبسکرایب خامخا به سبسکرایب کوئ. دا زمونږ مینهوال دی او تاسو ته دا ګلونه ماشومان دا د کلي علاقې موسمونه دا سره زمونږ کوي. تا به ته هم پکې ضرور به سبسکرایب کوئ. صحیح ده که نه؟ تا به څه ویل؟ دا به خامخا سبسکرایب کړه، ځکه چې ستاسو هم ثواب کېږي، نعتونه به اورئ، د ده هم ثواب کېږي. بالکل. Thank you so much.